دا چې د وزر ویله سار کې په دې ورځ باندې چې ستا څومره غمونه یې ټینشنونه یې مصیبتونه یې ازمایښونه یې حاجتونه یې د الله نبي فرمایي ټول به د الله پوره وګرځئ. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا کلمات د ساري وکړه ته ووایي 7 مرتبه چې د دې ورځې څومره کارونه یې څومره غمونه یې ټول به له رب العالمین آسان کړي والله به له ختم کړي. حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا د ابو داود حدیث دی او د سار ماښام اسکارو کې هر یو دعاګانو والا را نقل کړی دی چې دا څوک د ساري وزر ووایي په دې وزر ویلو باندې به زما د ذهن مطابق د ده 2 منټه تیر شي 2 منټه. خو د الله نبي فرمایي چې په دې ورځ باندې د ده څومره ټینشنونه او کارونه او غمونه یي ټول به له رب العالمین ختم کړي. معنی هم دا ده چې حسبي الله لا اله الا هو کافی دی مال راغ الله چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه. علیه توکلتو په دغه الله باندې زما توکل او بروسه ده. وهو رب العرش العظیم او دا الله رب العالمین دغه عرش عظیم رب دی زما په هغه لوی الله باندې بروسه ده هغه ماله کافي دی. دا چې د وزر وویله سار کې په دې ورځ باندې چې ستا څومره غمونه یې ټینشنونه یې مصیبتونه یې ازمایښونه یې حاجتونه یې د الله نبي فرمایي ټول به د الله پوره وګرځئ.